سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د پښتونخوا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي 18 کلنه سندرغاړې عظما سواتي چې په نږدې ورځو کې په ټولنیزو رسنیو د خپل ښایست له امله هم زیات شهرت موندلی دی. وایي هغه په موسیقۍ کې د غوره معیار خپلولو قایله ده او د بې مقصده شاعرۍ ویلو نه باید ډډه وشي. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې عظما سواتي وویل هر څوک د یو سندرغاړي لپاره ګرانه ده چې یوازې د یو مزاج لرونکو لپاره سندرې ووایي، خو بیا هم اوس خلک تعلیم یافته شوي دي، معیاري او مقصدي شاعري خوښوي. عظما سواتي فني زده کړې د خپل پلار جاوید اقبال څخه کوي. څوک چې د هارمونیم یو تکړه استاد دی وایي د خپل پلار په مرسته د رحمان بابا، حمزه بابا، غني خان، رحمت شاه سایل او خاطر افریدي کلامونه انتخاب کړي او د هغې په ریکارډینګ باندې کار روان دی. هغې وویل په لومړي سر کې چې سندرو ته راوتله نو زیاته نه پوهېده، نو ځکه به یې ځینې کلامونه د غوره معیار نه وي ویلي، خو وایي اوس ترې خپله په زرګونو مینوال غوښتنې کوي چې باید معیاري او سنجیده غزلې ورته ور وړاندې کړي. عظما سواتي زیاته کړه چې پخپله هم غزلې ډېرې اوري او غزل ویل یې خوښیږي، نو ځکه غواړي چې په راتلونکي وخت کې زیات پام د غزل لوري ته وګرځوي. عظما دا مهال د 11 صنف زده کوونکې ده او وایي د تعلیمي زده کړو ترڅنګ یې فني زده کړو ته هم ځانګړی پام ګرځولی دی او غواړي چې مستقبل کې د یوې لوی فنکارې په توګه ځای ونیسي. کله چې هغې نه پوښتنه وشوه چې ښایست لري که فلمونو کې درته د کار موقع په لاس درشي کوي، عظما سواتي وویل ما ته خو اوس هم ډېر خلک فلمونو او ډرامو کې د کار کولو آفرز کوي، خو نه غواړم چې فلم انډسټرۍ یا ډرامو طرف ته لاړه شم، بس د یو سندرغاړي په توګه د فن دنیا سره وابسته یم. دوستانو دا د عظما سواتي په اړه نوي معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړل. په دې هیله چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډېره مننه.